نن غواړم چې په څو اصطلاحاتو باندې بحث وکړم چې ډېر مهم اقتصادي اصطلاحات دي او ورځني ژوند کې ورسره ډېر مخ کېږو. یو د هغې څخه انفلیشن دی. انفلیشن موږ تاسو ټول کیدای شي ورسره بلد اوسئ. ساده اصطلاح کې ورته موږ انفلاسیون وایو یا په فارسي ادبیاتو کې ورته په اصطلاح تورم وایي. انفلیشن په دې معنی باندې په ساده ټکو کې به درته ووایم چې کله پیسه خپل ارزښت وبیلي او په هېواد کې خدمات یا توکي چې د هغې قیمتونه بره لاړ شي، نو دې ته انفلاسیون یا انفلیشن وایي. هغه حالت دی چې پیسې خپل ارزښت بللی او قیمتي منځته راغلی ده. د انفلیشن ضد چې دی هغه به ډیفلیشن دی یا ډیفلاسیون دی، چې کله د انفلیشن ګراف دومره راکته شي چې د صفر څخه کم شي، یعنی منفي حالت ته لاړ شي. عموما دا ښه حالت نه دی. ډیفلاسیون یا ډیفلیشن موږ ته دوه فرضیې راښیي. یو خو دا په دې معنا باندې ډیفلیشن چې په هېواد کې دومره تولید شوی دی، د تولید دومره عرضه شوې ده چې تقاضا ورته نشته دی، تقاضا ورته کمه ده، یعنی څوک یې نه اخلي. او بله فرضیه موږ ته دا راښیي چې د هېواد په کچه باندې په اقتصاد کې ډېرې سترې ستونزې دي. یعنی په ماکرو اکنامکس کې په یو هېواد په اقتصاد کې ستونزې ډېرې زیاتې دي. اقتصادي بې ثباتي راغلې ده، بېروزګاري ورسره راغلې ده، نغدې پیسې د یو هېواد څخه نه وځي. نو ځکه انفلاسیون چې دی سقوط کړی دی، یعنی د منفي نه کم حالت ته راغلی چې د ډیفلیشن حالت دی او دا یو ښه حالت په اقتصاد کې نه دی. دوه نور ډولونه د انفلیشن چې دي هغه هم ډېر یعنی کارېږي نه، خو مهم دي چې هغه یو ډس انفلیشن دی. ډس انفلیشن دې حالت ته وایي چې انفلاسیون راکاته شي خو د صفر څخه کم نشي، چې دا یو نارمل حالت دی او په زیاتره پرمختیایي هېوادونو لکه امریکا او د نورو ځایونو کې کېږي چې ډس انفلیشن کېږي، یعنی ډېر زیات راکمېږي. یو بل حالت چې دی هغه ریفلیشن دی. ریفلیشن په دې معنی باندې چې انفلاسیون د صفر څخه راکم شو خو دلته حکومت چې دی په خپلو اقتصادي پالیسیو باندې سر نښه ورکوي، یا مثلا د سود کم نرخ چې دی هغه ډېری او کمی، یا خپل پولي پالیسۍ چې دی هغه بدلوي تر څو په لوی لاس باندې دغه صفر ته راغلی انفلاسیون بیرته دغه انفلیشن حالت ته بوزي. نو په کل کې دا څلور اصطلاحات دي چې پیسه کله ارزښت وبیلي، قیمتي راشي، دا انفلاسیون دی. که بیخي منفي حالت ته لاړو انفلیشن سقوط وکړو، دا ډیفلیشن دی. که تر صفره پورې راغی دا ډس انفلیشن دی. او که بیخي راکته شو او بیا حکومت لاسوهنه وکړي په خپلو اقتصادي پالیسیو کې تغییر راولي، نو دا بیا څه دی؟ ریفلیشن دی. ډېره مننه.